بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ او مخکینی لوست مو چې د ډاک خدمتونو په هکله و په ښه ډول مو زده کړی اوسي. کورنۍ دنده مو په بشپړ ډول پای ته رسولی اوسي. نو ګرانو زده کوونکو، نن راځو د ټولنیز مضمون بل لوست ته مو چې د ټولنیزې رسنۍ په هکله ده. نو آیا تاسو پوهیږئ چې ټولنیزې رسنۍ څه ته وایي؟ د رسنۍ نوم مو کله اورېدلی؟ او هو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ یو ټولنه کې ژوند کوو، یو هیواد کې ژوند کوو، نو موږ باید د ټولې نو کوم هیواد کې چې ژوند کوو موږ ته دا ضروري ده، یعنې دې ته اړتیا لرو چې د نورو هیوادونو د پیښو د خبرونو په هکله هم پوه شو، او د خپل دننه هیواد کې هم کوم پیښې چې کیږي باید د هغې نه خبر ولرو او زموږ معلومات پرې ډېر شي. نو آیا تاسو پوهیږئ چې دا خبرونه او دا معلومات موږ ته څوک راکوي یا څه شی کوم چي نه موږ کولی شو چې دا معلومات واخلو؟ هو ګرانو زده کوونکو، ټولنیزې رسنۍ نه موږ کولی شو چې خپل معلومات واخلو، خبرونه واخلو او د جهان د نړۍ د ټولو پیښو نه ځان پوه کړو. نو ګرانو زده کوونکو، ټولنیزې رسنۍ څه ته وایي؟ ټولنیزې رسنۍ هغه وسایل چې دنده یې خلکو ته د معلومات رسول یا خبر رسول وي، نو هغه ته ټولنیزې رسنۍ ویل کیږي. نو ټولنیزې رسنۍ د عامې افکارونو په هکله هم ډېر ارزښت لري. نو دا وسایل ډېر ډولونه لري، لکه ورځپاڼه. ګرانو زده کوونکو، ورځپاڼه نو موږ ټولو په نوم یې آشنا یو چې ورځپاڼه ورقه وي، لویه ورقه وي، د هغه کې د یوې ورځې ټولې پیښې، مهمه پیښې او خبرونه پکې لیکل شوي دي او خلکو ته وړاندې کیږي تر څو د پیښو او د خبرونو په هکله معلومات ترلاسه کړي. چې ګرانو زده کوونکو، نورو هیوادونو کې شته، متاسفانه زموږ په هیواد کې ورځپاڼه شتون نه لري او زموږ خلک کولی شي چې د نورو طریق نه خپل معلومات ډېر کړي. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، چې مجله چاپیږي، هغه کې ډول ډول معلوماتونه وي، لکه ټوکې، شعرونه، خبرونه، همدارنګه د هر څه په هکله ډول ډول معلوماتونه وي چې موږ یې کولی شو ترلاسه کړو، او خپله مجله هم د ټولنیزو رسنیو په جملې کې راځي. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، راډیو چې څنګه چې تاسو په تصویر کې راډیو ګورئ، چې موږ کولی شو د راډیو نه خبرونه، معلومات، هر ډول سندرې او داسې نور شیان واورو او خپل معلومات ترې زیات کړو. او همدارنګه کمپیوټر، چې په مخکینو لوستونو کې مو تاسو ګرانو زده کوونکو د کمپیوټر په اړه پوه شوي وي چې خپله کمپیوټر یو مدرن ماشین دی چې په خپل ځان کې کولی شي چې بې شمېره معلوماتونه وساتي او د ضرورت په وخت کې انسانانو ته وړاندې کړي. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، تلویزیون، چې تلویزیون هم تاسو به په نامه یې حتما آشنا استئ. هر کور کې حتما ګرانو زده کوونکو یو تلویزیون شتون لري، چې دا تلویزیون کولی شي چې موږ د تلویزیون له طریقې کولی شو چې خبرونه واورو، سندرې، همدارنګه معلوماتونه، ښوونیز، علمي او فرهنګي معلوماتونه. نو ګرانو زده کوونکو، همدارنګه انټرنټ. موږ ټول پوهیږو چې نن نړۍ ټوله د انټرنټ باندې تاویږي او ټول خلک د انټرنټ نه استفاده کوي، او هیڅوک یعنې نشو کولی چې بدون د نت نه ژوند وکړي، یعنې بدون د نت نه ژوند کول هم سخت کیږي او ستونزې مو ډېرېږي. چې دا ټول ګرانو زده کوونکو د ټولنیزې رسنیو وسایل دي. سربېره له دې نور وسایل هم شته چې موږ ترې کولی شو معلومات واخلو. نو ګرانو زده کوونکو، همدا ټولنیزې رسنۍ دي چې موږ ته د علمي، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، ورزشي او داسې نور معلوماتونه راکوي، او سربېره له دې چې موږ ته هر ډول معلوماتونه راکوي، موږ ته ښوونیز، علمي، تفریحي، طبیعي او غیر طبیعي پروګرامونه برابروي چې موږ یې وګورو او خپل وخت مو ښه تېر کړو. نو ګرانو زده کوونکو، موږ باید تل کوشش وکړو چې هغه تصویرونه او فلمونه چې د اسلامي، اخلاقي، کلتوري او فرهنګي له ارزښت نه لرې اوسي، هغه هېڅکله ونه ګورو. د هغه نه لرېتوب موږ ته ضرور ده چې باید ونه ګورو. نو ګرانو زده کوونکو، دا زموږ نننی لوست. نو په دې هیله چې ښه مو زده کړی اوسي. کورنۍ دنده مو دا ده چې د کتاب په 26مې صفحې کې مو یو 3 پوښتنې دي چې دا ډېرې اسانه دي. تاسو دا ماته ځواب کړئ او په کمنټونو کې موږ سره شریک کړئ. ګرانو زده کوونکو، که غواړئ چې زموږ نورو ویډیوګانې، نور لوستونه هم ولولئ، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، تعقیب یې کړئ. نو ګرانو زده کوونکو، بعد له هغې که کوم پوښتنه، پیشنهاد یا انتقاد لرئ، موږ سره په کمنټونو کې شریک کړئ. نو تاسې الله پاک ته سپارم. ښه وخت ولرئ. د الله په امان.